خپل کوتک په دې نسخې سره غټ کړئ او د کوروالي نه مزې واخلئ. که ستاسو سره ماشومان وي یا فیملي سره ناست نو دا ویډیو مه ګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دي کوم چې تاسو ماشومانو فیملي سره نشئ کتلی. سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هر کله وایم او امید لرم چې ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، که تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي معلوماتي او جنسي ویډیوګانې په وخت وګورئ. دوستانو، نن ویډیو کې ما تاسو ته یوه داسې نسخه راوړې ده چې د دې په استعمال سره به ستاسو مسکر کې کلکوالی موټوالی راشي. نو دوستانو، نسخه داسې ده چې تاسو د کیلې استعمال ډیر زیات کوئ، ځکه چې کیله کې داسې پروټین او ویټامینز دي چې د دې په خوړلو سره ستاسو مسکر کې اوږدوالی او کلکوالی راځي. دوستانو، تاسو ته پته ده چې خبشیان ولې دومره طاقتور دي او د هغو مسکرې ولې دومره غټې وي. دوستانو، حبشیان د کیلې استعمال ډیر زیات کوي. د کیلې په خوړولو سره د هغو مسکرو ځکه د موره غټ دي. دویم نمبر دا نسخه ده دوستانو چې تاسو د زیتون تیل نه دي په دې سره خپل ذکر ملش کوئ. کله چې ماخوستن څومره زیتونو په تیلو خپل ذکر ملش کوئ او سهار وختي بیا په ګرمو اوبو سره وینځئ نو د دې په مد سره هم ذکر غټېږي او کلکوالی هم پکې راځي. نو دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو او شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.